السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقرآن واقعات را نقل کول او بیانول، دا غینه فواید رویسته، دا غینه عبرتونه غسته، دا مؤمن و دا مسلمان طریقه ده. بار بار موږ دا خبره کوو چې په قرآن باندې تیرېده چې وی واوړي بنا دي دومره فائدې نشته. صرف دا فائدې لري چې کله ته تلاوت ته اجر ملو شي، نو دغه وي کوم اصل مقصد چې دی چې الله سبحانه وتعالی قرآن دې پر نازل کړی چې به بو کې هغه ته ونه رسېږي. او دغه اصل مقصد دی د قرآن د نازلولو. دغه سلسله به جاری ساتو د واقعاتو د واقعا به بیانو، دا غینه بیا فواید او درسونه به راوباسو. رب العالمین په قرآن کې د سليمان علیه السلام تذکرہ کړی ده. سليمان علیه السلام د یو ډیر اوچت نبی او بادشاہ تیر شوی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په ولس زینو کې د سليمان علیه السلام تذکرہ کړی، په ولس زینو کې، په وو سورتونو کې. دا دلیل دی په دې باندې چې سليمان علیه السلام ډېر اوچت انسان و. الله سبحانه وتعالی داغه صفت په ډېرو طریقو سره کړی. یو صفت وردا کړی چې موږ ول علم ورکړی دی، ففهمناها سليمان. سليمان علیه السلام له موږ علم ډېر ورکړو. سليمان علیه السلام یو فضیلت دا دی چې د یو نبی زوی دی او خپلاریم بادشاہو داوود علیه السلام. دا الله سبحانه وتعالی په سليمان علیه السلام باندې یو انعام کړی دی، او به په داوود علیه السلام باندې د انعام کړی چې هغه سليمان علیه السلام ورکړي. نیک اولاد او چت نعمت ته، او نیک مور پلار د اوچت نعمت. چې مور پلار د خی نیک عمل ته بخې الله به توفیق سره، او چې بچی دی نیک عمل نو په دنیا او آخرت کې به د عزت اطمینان به دی په دې ځړ کې، یو راحت په دې ځړ کې پروت چې الله مال دې اولاد را کړی. ذکر الله په قرآن کې سوی ووهبنا لداود سليمان. الله یې موږ ورکړو داود له سليمان، دا هم سره ورکړي. الله مخکې سوی نعم العبد انه اواب. نعم العبد ګور عرش ولا رب دی انسان صفت کوي و ډیر خبندو زموږ د سليمان عليه السلام. انه اواب غټ صفت بګی دو چې ماته به رجوع ډیره کوله، ماته واپس کېدو، زما سره یو رابطه او یو تعلق رب العالمین وي. ځکه خو چت کړو زموږ د انسانانو سره رابطې دي جو کمزوري وي. انسان سره چې رابطې په زمکه په پروت د رب العالمین چې رابطه اسمانونو ته وخیږي. اسمانونو ته خطو مطلب دی چې مقام به چت شي، ستوره به نه جوړ شي، سپومې به نه جوړ شي. انسان سره چې تعلق یې انسانان په دې زمکه یې د زمکه نه پیدا دي، په دغه زمکه په پاتې شي. رب سره رابطه ساتي، تاسو له اوچت مقام درکې. داوود علیہ السلام دغه پلار چې دی یو نبی دی او دل الله بچي ور کړو. الله وقتل داوود جالوت.
او جالوتی وجلو او پوڑکوالی کی وجلو اڑکی او دے پارٹن کی معشوم چاگے وجلو نا اللہ وی وآتاه اللہ الملک والحکمہ نبی علماء باچائی مورکلو نبوت مولم ورکو وعلمه مما یشاء او سچی مغفتو اغمی داود علیہ السلام تو وخو سلیمان علیہ السلام دا اللہ تا سوال کرو چے رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی اے اللہ ما وبخا او مالا دیسی بچائی را که زمان بادی چارا نور کی دیگی دو فائدی دی یو خو ګور د آیت په تاسو بربر ویلې په دې فائدو ته وګړي کم خلک ولاري چې سړی ژوند دی دو فائدې غټي فائدې اولنی فائدہ ده چې سليمان عليه السلام د دنیا نه مخکې آخرت ګوره غوښته دی رب اغفر لي وهب لي الا ما وبخو بچی را لراکه آخرت را مخکې راکه بیره له دنیا راکه منګه زمونږ دی په عکس باندې دنیا اصل ہے اللہ بچی را کم مال لگا قرضی ختم کا مسئلے ختم کا کلی تمہیں ورسو سعودی ویزرا درا کو دا دوگانی آخر کی اللہ بس تم ترحم کنا دا تم غٹ دوائی اور یزو باللہ بس بکی دیسی چا آخرت بالکل لائیر دے یسر یادین دوگانو کی جو فائدہ بکی دا متا استا پا یو بیان کی دا خبر کرو چی دا انبیاء دا پیغمبران با دی خپل رب دمر یقین دے چی دیسی صدا اللہ نغواری چی الانسانانو دماغی نمانی دا هو یقین دی بخپل رب باندې زکریا علیہ السلام بوډا شوی دی ختم شوی دی الله مال بچی راک اوس موږ وایو چې دی بوډا ته ګور دی بچی غوړي هغه بوډا وی زما بخپل رب یقین دی راکې دي چې دی دیسی بچی راکې چې چا سره نه الله ولا ورک موږ د خپل رب نه هغه سنه غوړو چې کوم عام دیسی خبرې دي هغه نه غوړ انسانانو په منډي وو بس کچرته د کمپنی مسله را لې یو بده غریب د دنیا په پسر راغستی یو ته ټلیفون بل ته ټلیفون چې رب العالمین سره رابطه وکړي ځکه څه وي نه دیو بل انسانانو به شي او ګور دي پیغمبرانو ته هغه څه غواړي چې راکې انسان وځي دا څنګه دیو دې بچي وړو یاله چې سره نه الله ولا ورکړي یقین دې ته وي د ورېت کې فائدې صرف په دې ټوکړه کې الله ولا دې بچي ورکړي چې دا هوا سیلی دم د تابع و دی وړو وړو ګرځاو به او چې څه قسمه زناور دي هغه په جمع باندې الله پوکو پیریان د مسخرو ور پیریان سمو ضرور خلق د په مخکې بل قیدیم نشو هر څه د الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام له بچي ورکړه جيبه ونته کی په دې بچای کې د سليمان عليه السلام سره ډېر عجیب واقعات راغلي یو واقع به راغلی د هدهد د سليمان عليه السلام سره د مولا چرګک د سليمان عليه السلام سره واقعا دغه واقعو بیانو او داغه نه بعض فواید ورو بس یو سره به چې شخص دغه واقع پوره په صبر 15 ایتونه کې ته دینه څه فائدې راو بس ته وسوي نه ستاسو د دې نو تاسو چې لکه د هر څه زړه د دې یو بس د څه فائدې نشي راويسته زړه ویښ کا او تباریان چې د فائدو ته کم چې بتر دی مولا چرګک نه زده کې ناغي کې به سورۃ النمل د آیتونو وایو چې د قصې په اوله کې الله سبحانه وتعالى وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا داود وسليمان علما منګو داود او سليمان عليهم السلام دوه له علم ورکړو پلار او زوی دوه الله اکبر پلار نبی نزوی نبی پلار بچا زوی بچا پلار اوچت سره زوی اوچت سره دا خوش قسمت خلق وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين او دوانو دا خبره کوله چې الله ستاسو شکر دی چې تا مونږه په ډیرو بندگانو باندې غوړه کړیو دی ګور دا فائدہ ده چې الله د نعمتونو شکر به وباسي تکبر وبځان کې نه پیدا کوي یو سړي سره یو څو ذریعہ په جیب کې پراتی د دې سره څو خبرې نشي کولای او خان او ملک او چې زمکه یو
دا غسر خو بیا بالکل ناس ته پاسته نه کیږي ورو ځکه دسی بچای چرته الله تعالی ورکی کوم چې داوود او د سليمان عليه السلام هغه موجود هغه الله نه شکر وېستو وورث سليمان داوود او داوود په میراث کې واغستو د سليمان عليه السلام نه د میراث هغه ته پاتې شو جیدات ته پاتې شو کنه مال ته پاتې شو څه واغستو میراث کې حکومت واغستو علم ورث سليمان داوود علم واغستو یو مفسرین وی دا میراث د علم میراث او د علم میراث الله ورکو سخ کله میراث ذکر الله دی عفوا رسول صلی الله علیه وسلم دی علماء فضیلت بیانینو وی دوی د پیغمبرانو میراث غسته دي پیغمبرانو میراث سره سو سره علم سره اوچت میراث پرې زمکه به مخ باندې اوچت میراث وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير سليمان عليه السلام دا وی چې خلکو خو شوی د ماته الله خو د ماته جبد مرغانو منطق الطير الله تقول رب العالمين قادر ذات ته هر څه کولای شي هغه ته جبو خو منطق الطير واوتينا من كل شيء ولما له هر سره کړی دي ان هذا له الفضل المبين يقين ده الله فضل ګور نعمت نسبت چاته وګو رب العالمین ته کو دا دغه فضل له دا نه چې دا ما بخپل زور او بخپل طاقت او زمون پلاروم دي سی او زمون ته پاتې شي دا خشي نه ان هذا له الفضل المبين ده الله فضل له بما کې خاصیت نشته دغه عاجزي ازدکې د دې واقعي نه د فائدہ الله سبحانه وتعالى د زناور د جبه خولو د مارغانو په دې کې ډیر واقعیت راغلي چې بعض الله په قران کې ذکر کړي بعض په حدیثونو کې راغلي بعض په اسرایلی روایتو کې راغلي یو واقع خو د هدهد د موږ بیانو د زموږ درس ته بیان دی یو واقع د میږي وسره راغلي د میږي هغه به ان شاء الله چې په جدا درس کې بیانو چې د میږي واقع د سليمان عليه السلام څخه دغه نه فائدې د میږي په خبرو پویدو یو بل به څه کسان رالو سليمان عليه السلام ته باران نه کیږي چې دوا غوړو استسقا لپاره وځي خلک ټول لوت نو ویل دیو میګه پروت الټو د خپل چې د کړي لاسونه چې کړي الله ته وی الله موږ باران راوړل د انسانانو د ګناونو درسه موږ د باران نه محرومه کوا سليمان عليه السلام پوه شو ګره ویزي واپس ځي الله په پتا سو باران راوړي د بل چا په دوا وایي بعض واقعات اسرائیلی روایتو کې راغلي واقعات وو به ذکر کو من باب حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج زموږ د عقیدې سره او زموږ د دین سره ټکراو نه خوري یو واقع درجه سليمان عليه السلام یو پیر پلار تیریدونو یو چنچنا او یو چنچن ناش نو دی چنچنی ته وی چې لمتم نعینا نفسکی مني تولی زمانه چې د نزان ساتي لري درې کې هغه به خبر پویدو سليمان عليه السلام ته ودرې چې خبري وورو تولی وی ما سره مینه محبت نه کې ولو شئت او کزو غالمنه د سليمان عليه السلام دا صادر چې کوم هغه بزم بنای چې دا ور خپل خلک روانه مو دریاب ته گزار دي چنچنی ته دا خبره وکړه فالقيتها في البحر دریاب ته بدل گزار کوم ته سليمان عليه السلام دا خبر اوره فتبسم سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام وخندل او دې خورش وسا غریب ورغی چې وسو ماته سوي چې بس ورغی نه اتطيق ان تفعل ذلك تذكر کولې شي چې ته دومره غټه خبره دی چنچنی ته وکړه چې زبده صادر روانه ما دا وز گزار کوم
هغه ته لا یا نبی الله الله پیغمبر ته کوم ذکر کولای شي نو ولدي ولكن المرء قد يزين نفسه ويعظمها عند زوجته کله کله وي سړی بس اسف خپل ځان بس لوی بیانې او صفت کې د خزي په مخ کې ما سي صفت کو والمحب لا يلام او چې څوک د چا سره محبت کوي هغه به څوک خبرو کې نشي ملامت کوله تاول دا خبرو او زما محبت ته دي سره دا زما سره مینه محبت نه کوي مو ته جوړه ز دوره ستاسو پر دم کولای شي او ته ما سره محبت نه کوي سليمان السلام ته چنچلې دوی تراشه ولې ته د نظر منکيو او هو يحبك دا په تاړي مين کو دومره غټه خبره وکړي چې زما سليمان السلام نه داوله مغزار وکړي په تا مين دی وی هغه وته چې یا نبی الله انه ليس محبا د مين نه کوي ولكنه مدعي د دعوه کوي دروغجن دی وی هغه ته چې تا د څنګه په دې دروغجن دی ویلي انه يحب معي غيري د بل چنچني سره مين کوي او چې یو دوه چنچنو سره د مين کوي نو په یو ځل کې د دوه کسانو سره مين نه یوځي کی د دروغ نو سليمان عليه السلام په جړا شو سلوي خورزي خپل کسانو سره ملاو نشو او دغه خبره وکولو یا الله چې دی یو انسان په ځل کې د دوه انسانانو مين نشي جمع کېده نو بیا د رب العالمین سره مين او د انسان سره مين د څنګه جمع کېده شي خالص مين به رب العالمین سره کې هغه به ټول به د هر وخت به دا وکړو یا الله زما د زړه چې د خپل مين نه ډک ساته د بل چا لپاره به زما پرې دي چې ویل کېږي سليمان عليه السلام یو پیر په سلورو چنچړو باندې تیر شو هغه دی وبل سره خبرې کولې وی سليمان عليه السلام د مرګرو ته وی چې خبرې ووري مسکی شو یو پوه شوې سو هغه دی چې موږ سره د سليمان عليه السلام په شان خو نه چې خبرو پوي ته پويږي سی وي هغه وی چې یو چنچړې خبرو کړې دی بل بس مخ کې خبره پوره کړې دی بل بس بیا مخ کې پوره کړې او د سلورې بس بیا پوره کړه وی څنګه وی دا ولنی لګیدل دي نور ته وی چې ارمان چې د مخلوقات نوې پیدا وی هغه دوی وی چې اوس خو پیدا دي خو ارمان چې دوی ته پته وي چې د څه لپاره پیدا دي الله د بندګۍ لپاره پیدا دي چې دوی ته خبرې علم وی هغه دریم وی چې کپته وته ولګي چې منګه د الله لپاره د الله د عبادت لپاره پیدا وي چې بیا ارمان دوی په دې باندې عمل کوله ډیر خلکو ته پته موږ د الله د بندګۍ لپاره پیدا خو عمل پې نه کوي بیا غسلورم وی چې عمل کوله خو چې ارمان د الله لپاره کوله خالص عمل کوله د دې چنچنو نه د حکمت زده کوي ځان و ان من شيء الا يسبح بحمده هر شی ګور الله پاکي ولکن لا تفقهون تسبيحهم غتاسو بنه پوي الله دا خبرې دي چې موږ نه چې د څنګه ولې او خبرې کوي دا او خجبده بقاعده پله مهندي وسبوینه حدود ته دی مولا چرګت ته چې دې پله باندې څومره مهندي او دا علم الله سليمان عليه السلام له ورکړ اوس ګوره د مړي چې په قبر کې خو دي شو د عذاب ورکړي کی مونږ چې څنګه و تاسو چې اورېدل رسول صلی الله علیه وسلم وی سیوای د پیریانو د انسانانو نه د چغې څوک نه اوري پیریان نه اوري انسانان نه اوري د دنیا له چې څوک دی هغه اوري او کچرته تاسو ووري نو مړي بخښ نه کوي ای سخت به قبر کې دنه ای چې رواني او دې چې الله موږ نه طاقت واغست حالانکه ګوره موږ له طاقت راکړې دي چې یو بل خبري اورو هر شي आवाज اورو خو دې ذکر نه د طاقت واغستو د رب العالمین بچای دي چې سکی کین سليمان عليه السلام به خبرو پوه کړه ابو پویدو به دی باندې او یو ورځ یو زناور ولید دریا په دی غاړه د لیوبونه وروته او د دې وچینه څخه خوراک واغستو به دی وبولل بیا وروته بیا وبولل بیا سليمان عليه السلام په سیوره وي تسکی برینه وچینه خوراک کړي دنه داسه خبره شو هغه ته وی دنه دی وبوت یو زناور ولیدل چې هغه د وچی دی ودنه فروت راوته نشي نو الله دا ډیوټي زماله ګولې چې د رزق ولا راولا چې صبر دې رزق یې خپل رزق خو خوري داسې عجایبات په سليمان عليه السلام لیدل نورم دا ګډر په دې دغه د سیرت کې ګډر عجیب قصې دي
او ان شاء الله چې الله مال ژوند راکو نیورز په دې عنوان باندې بیان کوو د سليمان عليه السلام سیرت د باغی کې به د ټولې خبرې د ناراضي اوس د خپل د واقعي شروع کو هدهد مولا چرګه کو ته پښتو کې وایي چرګه خو واضح دی چې دا نوم دی او دا قسم دی دا مولا وته وایي ها کاری د مولا کړو چې ډیر مولیانی نشي کولای دا هدهد مشهور دی په هدهد سليمان عام هدهد نه دی ګوره هدهد د سليمان عليه السلام دا خاص هدهد او دل الله سینا مور کړی دی انعام دادی حدیث کې راځي امام ابو داود وروړي امام ابن ماجه او نور کتابونو کې د ابو هريره حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی هدهد بنوجنی دا انعام دی هدهد نشي وجره دا خو په توحید ځان قربان کړی الله په یووالي باندې مینونو څنګه واستوجنی دا هدهد معروف دی چې د مولا چرګ چې د الله د خاصیت ورکړي چې د وب معلومه چې بزما کې پرې دي چې کوم ځکه وب یا غزه د معلومه چې دلته وب دي لاندې بل په لرګو کې سوري کې ځان له ذهن جوړي په دې کې تکړی بس خصوصیت ول الله ورکړي نو سليمان عليه السلام یو جنگ روانو یو غزا روانو او خپل لخرې ځان سره روان کړو ذکر الله سوي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وی سليمان عليه السلام په مخ کې ودرېدو دا لخرې کده انسانانو دي او کده پیریانو دي او کده مارغانو ټول لا جمع شو فهم يوزعون په صفونو کې نیغ ولاړو اولنۍ فائدہ د دې زنه د دې ایتونو نه هغه دا چې د سليمان عليه السلام د بچای ګور ډیر مضبوطه بچای و چې د پیریانو مرټینګ کړي بل فائدہ به کیدار چې بچا پکاروم دي شي چې خلک راټینګ کی صرف دې کار نه کی چې بچا نرم اخلاق په مخه خان دی را خان دی یو ډیر خپل بچا دی ډیر خسړې دي چې لچاته سنه وای او دا پلانې خو دومره سخت نظام جوړ کړی دی کله وی چې اشاره بنه ماته یو کله وی چې دا چل بنه کو کله وی چې دغه بنه کو دا بس کسان نن سبا سوي نن سبا د جاهلان او خاص کر د ځوانان نظامونه نشته په شریعت کې ټول یو شان انسانان دي کنه نظام به چاره وسته ته د کور زمانہ خزو سلور پینځه بچي بغیر نظام نه وساته زبدي ومنم بیا ته بغیر نظام له دنیا چلے بغیر نظام ته ملک چلے سليمان عليه السلام نظام سخو او د سخواله به تاسو معلوم شي ځکه هغه الله سبحانه وتعالى د بچي ور کړی و چې ټول ودرېدو نه عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ته چې په دغه ټیم کې د دوی وبوت ضرورت راغی چې وبوت ضرورت راغی نه وی مولا چرګ کراولې کنه به معلومه کی اخو نشته نزدک الله سبحانه وتعالى به مخ کې دا واقع ذکر کړي مز کې به کې د میګي واقع د خو به ان شاء الله بل موقع کې بیانو الله وی وتفقد الطير مرغان تپوس کو سليمان عليه السلام دي کې یو فائدہ مو ولا بلا چې بچاره چې خپل کشرانو تپوس کې ګوره دا مولا چرګ څومره وډ کېږي او په دې دومره غټ لخر کې سليمان عليه السلام ته ګوره یاد دي دا بچا کامیاب بچای وتفقد الطير تپوسو کو د مارغانو فقال ما لي لا ارى الهدهد وشي چې لجرا هدهد نن نخکري ام كان من الغائبين یا غیب د نشت یا ماته نخکري شتي لشکر ډیر غټ ته لشکر ډیر غټ یا ماته نخکري او یا نشتي شي چې لو عذبنه عذابا شديدا کدی راغه او ما در مخامخ شنو سخت عذاب ولا ورکوما او لا ذبحنه او يا لالوما قصول خذ
او لياتيني بسلطان مبين، او یا بخکار دلیل راوړي په خپل عذر باندې. دی ماته عذر پیش کوي، خو دې عذر وسره دلیل نه به پرېدم. ګوره دې کې د خیال هم د سليمان عليه السلام د نظام دی ته وي وکړه نه غلالومه. لکه نن سبا چې بچا دي شو چې پلاني ولې د چل کړي د نظام کې دوی دي شر کړي د ولې د ملک خرابوي، ولې د فساد یره د ظالم بچا د دې شنو وکړ. انسانان دي خو پرېدل. سليمان عليه السلام ګوره د مولا چرګ مبارک وي حلال به کوموي چې دې شینو نظام وو چې دیږي نه. کله چې دا خبره وکړه فمكث غير بعيد، الله ډیر ایثار نشو. مولا چرګ ته له غیب شو خو ډیر ایثار نشو. فائدې زده کړه مولا چرګ نه. نن چې کومه فائدې ز بیانوم کنه دا به چا نه زده کو. دې مولا چرګ نه هدهد نه زده کا. اولنی فائدې د هدهد نه زده کا چې د خپل مشر عزت بکې، ځکه خو دې زر واپس راغی. او چې ته د بادشاہ او د خلیفہ احترام نه کې، نو ته به د چا احترام وکې؟ ځکه دا د صحابو د سلفو منهج نه دی چې بچایانو ته په منبر باندې کنځلي کول، بچایانو ته په منبر لپاسه خیری کول، د بچایانو غیبتونه کول په منبر لپاسه د منهج د سلفو نه دی. ولی ځکه چې په ملک کې د انسانانو په دې منځ کې په دغه ټیم کې چې کوم زورور سړی دی او د قدر او احترام دغه څوک دی بچا دی چې په دغه خبرې شروع شي او د دغه غیبتونه او په دغه کنځلي او دغه خیری نو به څوک پاتې شي. لازم دې رعیت په دې زړه کې د راعي د کوم چې مشر دې د دې قدر پکار دی کړ. پېز دې کده هدهد نه الله فمكث غير بعيد تله وګره زر راغی. پس دې کې د سیر او چې دې زر راغی. د سليمان عليه السلام یې راوکړه چې سليمان عليه السلام به تفوس کوي، هغه به جواب ورکوم. بھائی سمزا خونه مشر دی، د ملک بادشاہ دی، بادشاہ احترام وکړي د خپل مشر. صرف دا نه چې د بادشاہي کې مو سره مشر، هر مشر چې استا هغه دینی مشر دی، هغه دنیوي مشر دی، هغه قدر او احترام وکړي. چې دې کله راغی الله فمكث غير بعيد فقال، راغه او ډاری کی خبره شروع کړه. سليمان عليه السلام غوسه دي چې دې څنګه راغه ډاری کی وي احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. وې دې سم په علم کې راګر کړی دي ګوره تاسو سره نشتی. د سبا نه د یمن نه مې در دې اكيد خبر راوړی دی چې ګوره شک بالکل نشتی. د هدهد نه بل فائدې زده کا او ته متاریان شي. د هدهد نه دا چې زده کا چې د مشرانو سره به خبرې څنګه کې. ډېر ټیم ګوره د سليمان عليه السلام وانه پس کې مشرانو سره ټیم نه. احط بما لم تحط به، هغه سمې ګوره په علم کې راګر کړی دي تاسو سره نشتی. لنډه خبر زده کړه چې د عالم سره چې خبرې کې، د بادشاہ سره خبرې کې، د مشران له الله ول مشرتیا ور کړی دا هغه سره وګدي خبرې نه کې، هغه سره ټیم نه هم مصروف وي. دا بس کله چې قصه راوالي بس بیا برابرست عالم به ته ولاړ غریب بس کړي شي. بادشاہ سره به خبره کوي، بادشاہ سو مصروف دی د ملک په کارونو کې، دی به خپل پوره واقع د وړوکوالي نه راوړي یا د بل مشر سره. او په دې کې زمونږ تجربه شته که سم موږ ته ټلیفون نه کوي یا څوک راځي ته پوښتنه کوي، نو بس قصه به شي بیا ته به ته صحیح مقصد بیان کړي دی ولېږي نه مقصد نه بیان. نو د هدهد نه د فائدې زده کا چې د مشرانو سره خبرې څنګه کې. بل فائدې د سليمان عليه السلام نه والا چې څوک به حقیر نه غني. سليمان عليه السلام زورور بادشاہ دی، خو هدهد حقیر ونه غنو. وی خبرو کزه وګي وته کیه درځي لری کې وی باسي مسالې کې ډاری کې لري نه خبر اول ووري چې دې سوي کبه اوسره پاګه باندې دلیل وو نو دې به ماپ شي او ک دلیل نه نه د هدهد خیر نشته. دا فائدہ بل ولا دې قصې بل فائدہ به کېده ده احط بما لم تحط به. ګور بچای اریان کو دومره خيار دي د هدهد دومره د مولا چرګ
چې دې سوې سليمان عليه السلام ته و یا هغه سره ته معلوم دي چې ته ګوره معلوم نه دي سليمان عليه السلام په تعجب کې واچ اوس بلازم سليمان عليه السلام دته سنوي دته وجود خبره ماته بیان کړه د سدي ټیم ولور دومره دی خيار دا هدهد ګره محقق هدهدو زمون په شان نو چې فلاني ویلي دي چې فلاني ویلي دي او فلاني ویلي دي دا قصو ولا نه دي فلاني ویل ولا د خبر لیدلی دا تحقیق کړي دی بیا راغلی ځکه ویلي دي چې نه دی ویلي چې په یمن کې مې یو خبر لیدلی دا او یو خبر مې راګیره کړی د خپل علم کې احطوا بما لم تحط به بل فائدہ مولا چرګک نه والا چې اوس بریلیان وې او شیعاګان وې موت ویلې وګورئ چې زموږ د بیان ووريو دی مولا چرګک د عقیده او چې پیغمبرانو سره علم الغیب نشتی د موحدو سو موحد الله یو غنو یوازي غنو دا قصره څوک نشریکو سليمان عليه السلام ته سپاوي ګروي دغه خبره ته نه د معلومه زمونږ د بریلین خنو زمونږ د بریلین نه ډیر موحدین نو مخکې خبره واورید احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين او خبره ګوره تحقیقی خبره د سليمان عليه السلام ته بنبأ يقين ګوره تحقیق کړي د سليمان عليه السلام وخت نه ځای کوي چې نه کې دي شي او دې نه کې دي شي خبره نه ده وې صفه خبره د بچا سي ها دا غینه بعد سليمان عليه السلام ته خبره وکړه سدري دري إني وجدت امرأة تملكهم اولنی خبر خو دا چې دا غوي باندې مشره چې ده خزوه هدهد غیرتیم دی ګوره ها ته بل فائدې زده کې غیرت وي خزه به مشره او خزه وي عجيبه ونن په یمن کې عجيبه قصه ولیده سدي ولید وي خزه په سلو مشره شي الله اکبر شریعت کې منه راغلي ده چې خزه ته په عام ور باندې شي مشرک کوله رسول الله دې کله پته ولګی چې کسرا فارس ولا چې دي داغه بچا مړ شو نه لوري مشرک رن رسول الله ما افلح قوم دغه قوم نشي کامیابی چې خزه په مشرش مولا چرګ دې خبره تعجب کې چوله چې خزه په مشروي ني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء او دا غي سره د بچای ګوره هر څه سامانو معمولی خزانه و او دا خزه څوک ده بلقیس او د بلقیس قصه د سليمان عليه السلام سره دا ان شاء الله په بل موقع بیانو ولها عرش عظیم دغه تخت دا غي د بچای معمولی تخت نه سليمان عليه السلام ته وګوره کنه الله اکبر دې تواضع ته دې عجزیته وګی چاته خو دې ها مولا چرګک ته وګی خو دې غټ بچا پیغمبر خلو يسدي ولدو سجركو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وما دغ خزا او دغه قوم ولدو چې نور ته سجدي کول د الله نه علاوه الله ته سجدي نه کولې الهدهد الغيور غیرتی هدهد دغه غیرتی بل فائدې دې زده کوي غیرت کې د خپل رب بخپل رب باندې وی خبره مې دا ولیدا چې سجدي لګولې ګورن ورته هدهد دې سوچ وړي دې فکر وړي چې زما د رب سره شرک کو دا غیرت بخپل زړونو کې راولي نن سبا اسانه خبره ده د موحدین د خبرې کې مړ بس دار سړي خپل قبر دې پرې دی د په مخ کې شرک کو سره ته نه وي د په مخ کې سندري او سره ته نه وي د په مخ کې هر قسمه ګناه کو خو د دې سړي په ځل کې غیرت ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې چې چا کې بالکل غیرت ناراضي د ایمان ختم شي ځکه چې درې درجې دي یا خو به د سړی طاقت ورجو په لاس باندې انکار وکي یا کده طاقت نه په جبه وکي رسول الله صلی کده غنی نه په سړی کې بد غني د زیب پری او کده پکې نه وليس وراء ذلك رسول الله د دین شاته به د شرشم او دانی امر ایمان په دغه سړی کې نشته شو
څومره خلک په دې کې د ناراضي اس پروا نشته ګناه کوه والله کړه تسوي په ګاډي کې سندري ولګو خپ زور په اشاره کې ودرګه هیڅ څوک دې سره و تاسو ورته کې غب شپ لګي سیګریټ برو به څوک دې سره و په ډک مجلس کې سندري ټي وي خو دی اب اینی اب ګور مشران وته سني جوړه کشران وته سني جوړه الکه ولي وې درس خپل ورزي ده د دې حدود نه غیرت زدکا جی موږ بس دا دیری نه وته هم نشو ولي نشو وته دیری نه کوم دیری کې جنا فرمانی کیږي د رب العالمین وې نه جالته زمونږ ترونه دی او مشران دی او ماماګان دي الله اکبر چې دا حدود وسوي او تاسو ما مخامخ ولې چې دا غیرتی حدود زدکې دي غیرت د شام نه د یمن ته تللی د یمن ته او د سره لپاره تللی د دې معلوماتو لپاره تللی چې دا خبره رښتیا ده کنه ده دومره غټ سفر کړی خپه شو چې زما د رب سره د شرک کیږي او خلک د نور ته سجدي لګي بیا وی سليمان عليه السلام ته وزين لهم الشيطان او الشيطان هغه ته خخ کار کړی دي اعمالهم دغه عملونه فصدهم عن السبيل نو شیطان ګور دې غلاري نه اړولې دي فهم لا اهتدون دین غلاري ته بیان راوړي دغه دوی چې کوم ګناه کې پراتی دي نه سليمان عليه السلام دغه خبر اوري و دې کې علما وایي وی هدهد چې دی یو فقهي قاعده استعمال کړی ده د مولا چرګک یو فقهي قاعده استعمال کړی ده فقهي قاعده څه ده اذا تزاحمت المصالح فقدم الاعلى من المصالح وی چې کله ډیر کارونه یو ځای شي په هر یو کې مصلحت دي نو په کوم کې چې ډیر مصلحت هغه مخکې کا سليمان عليه السلام لخر ته راتله حاضری ده یو مصلحت ته او د دین غټ مصلحت ته د توحید دعوت کول نو هدهد هغه مصلحت له ترجیح ورکړه په دې مصلحت باندې د فقهي قاعده چاته معلومه دا هدهد ته مولا چرګک ته معلومه په دې باندې عمل وکړو چې اوس کارونه ډیر د حکم وکما الله اکبر دې په ځل کې په دام راغلي چې کې دي سليمان عليه السلام ما حلال کی کې دي سليمان عليه السلام ما پانسی کی کې دي ما مړ کی کې دي بل عذاب را کی وي خیر دې کار سره کې خدای الله مبارک خبره دې جلال شو توحید باندې غیرت او مونږه صرف الله دې شنو شو چې تولې الله اکبر رکوع سره فلجین رکوع نه سې چلېږي تاسو به کلی کې کسان خپکی او هدهد د سليمان عليه السلام نه تللی زور د سليمان عليه السلام څومره دا فائدہ ده هدهد نه زده کې دا قاعده ها دا غیر مګ الله سبحانه وتعالى مخکې سوی وی هدهد خپل خبره کوله او په دې خبره کې دا وی الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون وی سليمان عليه السلام ته وی دوی الله ته سجده نه لګي هغه الله ته ولې سجده نه لګي چې هغه د زمکه او د اسمانونو نه د پټ چې بګي سړي هغه راوباسي او الله په هغه سبانه په دې چې سې تاسو پټوي او سخت کار کوي دوی الله ته ولې سجده نه لګي د هدهد نه بل د ویزدکا س ګوره هدهد مولا چرګک سليمان عليه السلام ته ونوي چې ته لاړ شه او دا وینه ته پوښتنه کوي وته خو اشاره وته به خبرو کې وکړه نو دوی الله ته ولې سجده نه لګي لکه مطلب دا چې لاړ شه پوښتنه کوي خو صفای وته وي ولې وته چې مشر دی دا ادب زده د چانه د هدهد نه زمونږه ولر چې مشران ته وي علماء ته وي غیر علماء ته دې څه ولې نه کوي او ته دې څه کوي کنه دې څه کوي هغه ستنه مشر دې ستنه پوره قبل پرسته ته خبره کول غواړي په اشاره کې وته وکا هدهد دې کې اشاره ورکړه وی دوی الله ته ولې سجده نه لګي مطلب چې الله ته سجده نه لګي لړ چې ته پوښتنه کوي تاسو زور دې طاقت ته لا الله لا اله الا هو الله اکبر هدهد نبل خبره از دکزه هدهد مستات دا معنی بیانې چې لا اله الا الله څه مطلب دی
دا ډېر انسانانو له نور ورځي ښه خلک سوې لا اله الا الله څه مطلب دی څه ترجمه ده د خالق نه د کېدو یقین او د مخلوق نه نه کېدو یقین د لا اله الا الله څه مطلب دی هر څه الله پیدا کړی د لا اله الا الله څه مطلب دی الله زمونږ مخلوق دی او الله رب دی الله مالک دی په دې کې یوم ته معنی کوم چې صحیح معنی لا اله الا الله غدي رانه ور اصل معنی د لا اله الا الله څه ده ترجمه څه ده لا اله الا الله نشتی لایق د بندګۍ یا حقدار د بندګۍ سوا د الله نه د حدود په دې معنی باندې پویدو ځکه دا خبر وکړه ځکه دا خبر وکړه چې کدی ځان ته هر څه وي خدا کم کار چې دیو کو د نور ته سجده لګول نو دا د لا اله الا الله مطلب نه نبی دا خبر وکړه الله لا اله الا هو الله نشتی حقدار د بندګۍ سوا داغه نه رب العرش العظیم رب د عرش عظیم دی لوی تخت بچا دې کې د فائدې ذکر کوته په دریان شي دا حدود دی رو خيارو دې زیاتو خيار دې کې د یو خدای الله تعظیم کو چې غټ رب دی خدای خبره ورکړي چې رب العرش العظیم ببل خبره کوي تعظیم دنه کو تعظیم خو بل خبره کیم کېدای شو سليمان عليه السلام ته دې خبره ته اشاره وکړه وستانم ګره غټ بچای تخت خوستامشتي کنه عرش خوستامشتي خدای الله چې کم دین هغه ډیر غټ دی سليمان عليه السلام ته دې خبره ته اشاره وکړه هغه ته دا خبر را یاد کړه او بعض علماء وی چې دغه دې خبره ته اشاره وکړه سليمان عليه السلام ته كتب الفرض مارا نسی او ما وجنی او ما له سزا راکې نیودي صرف شتي چې ګورغستانم زور ور دي او به تانه ته پوسکي دي صرف شتي وره سليمان عليه السلام ته دا خبري کولی هدهد خيار دي او لګي سليمان عليه السلام ته هغه به خبرو پويږي یعنی دا ایتونه بار بار خلق په ترجمه سره ويسوف کی دا فائدې به چیرې راوستي هغه سړی تر وباسي چې الله ول علم ور کړی د قران سره شوقي پسړه کې جذبه هغه ته فائدې راوباسي وې دا خبره وکړه سليمان عليه السلام دته ګوري او دا خبره اوري به ته خبره ختم شو او ختم شو د سليمان عليه السلام غوسه بالکل کې راوړه و سليمان عليه السلام ته ګوره د کامیاب بادشاہ دی ولې دی اسی قدم نو چته نبی مخکې سليمان عليه السلام خپل خبره شروع کړه هدهد او مولا چرګک سره بادشاہي ده د سيسي بادشاہي د علم بادشاہي ده امام ابن قیم رحمه الله وی کله چې سليمان عليه السلام قارو او وی چې زبا هدهد له سخت عذاب ورکوما یا بالالوما نو هدهد کو بچي د علم دلاسه بچي کله هدهد سره علم نه بدل ورځ باندې د هدهد خیر نه یا لالو ها او یو له سخت سزا ورکوله بچ شي کو علم بچ کو خیلم دی د علم دلاسه الله د دې مرغه او د دې مولا چرګک قصه په قران کې وکړي چې قیامت پورې ویل کی نه چې دا علم په انسان کې راشي هغه به څومره اوچتي چې مولا چرګک د دې لاسه دومره اوچت شو هغه تذکرہ عام شو هر سره دا قصه کې او چې دې قصه راځي هر انسان ګره مؤمن چې کړه دا قصه وي هیڅ هریانی چې دل الله علم ورکړو نو علم وک الله به اوچت کی په دین باندې ځان پوه کړه الله به دې سکی الله به دې اوچت کی کله چې هدهد راغی په سليمان عليه السلام په دا خبره به راوړه چې ګور هغه نور ته سجده لګول ولې دې سینه کول ولې دا خبره ګور ټول دې په دې کې چې علم وسره شتي او زمونږ ډیر جاهلان به تاسو دې چې کوم سره علم نشتی الټه دې بریلیانو د دې شیګانو صفاتونه کوي دا باس پکوي وګوره څنګه مسلمانان چې د شیګان دي چې مسلمانان نشته ولې بس په الله مين دینه د دې جاهلنا د مولا چرګ خنه پوښو چې بلقیس او دغه قوم ټول په گمراهۍ باندې دي
ځکه چې یوازې د الله بندګي نه کوي او زموږ د عباس خلک لا په دې خبره نه دي پوه شي چې څوک د الله سره په بندګۍ کې څوک شریک کوي نه پدې کې د خوالي صفات شي. په بریلی کې د خبره شي دا په شیعه کې خبره کوم ځای راغله په مشرک کې ته پلیت انما المشركون النجس ته پلیت خلکو مبارک چې داخله د توحید علم او د مولا چرګ سره یو الله دې ستوره جوړ کو چې کو په قران کې ولا تذکرہ وکړه ځانې بچ کو په علم باندې او ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې يرفع الله الذين آمنوا منكم الله بتاسو نو چتای پتاسو کې به چتای هغه خلک چې ایمان وروړي مؤمنان الله چتای بیا به مؤمنانو کې والذین اوتوا العلم درجات او به مؤمنانو کې څوک چتای علماء چتای په انسانانو کې مؤمنان ډیر چتي په مؤمنانو کې علماء چتي. هدهد کمزور دی وړوکې جسم دی وړوکې خس د سليمان عليه السلام مخې ته څنګه ټینګې شو د دې مجالو چې سليمان عليه السلام سره خبرې کړې سليمان عليه السلام څوک دی پیریان داغه نشي راغلي پیریان د طاقت چې بده کې راغلي دي او د زور چې بده کې راغلي دي رسد له سره راغلي د علم د له سره راغلي علم چې به سړی کې راشي نو بیا به دې نه ګوري چې جسم یې څنګه دی الله ولې مقام ورکي ګور دغه ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تاسو پیژنئ عبد الله ابن مسعود یو فقيه صحابي تیر شوی رسول صلی الله علیه وسلم که قرآن دي سویل غوړي لکه څنګه چې تازه په مار نه ځل شوی نو یو به عبد الله ابن مسعود ذکر کړی دنه قرآن یې زده کړ دغه کمزور او د پندې ډېر زیات نری وی ده نیورز ونی ته خطر او ونی په څنګه نه چې سلی را لې را څنګه موږ قول دې موږ او د دې د پندې ښکار شوې چې پندې کړه د ښکار شو ندي صحابو کې بعضو کسانو وخندل نری غونډه کې پندې ښکار شو رسول صلی الله علیه وسلم کو ته تعجبون من ساقه چې لولي خاندې سره ور تعجب کې چولې دې پندې کې یا رسول الله پندې ډېر کمزوري ده د قیامت پر ورځ پتل کې دا پندې د جبل احد نه زیاته درنه ده جبل احد دومره وزن نه لري سورې دې پندې وزن دی داګه د ډوکی وزن کو څنګه ها د علم وزن وها علم انسان چتای والله ک د علم رنگ ته سو ګوري بعض علماء تکتور وي تکتور خو سبز لنه کې زړه د اخوانو خو زیره بعض علماء به دي چې چیت به د باډې نه والله ک څوک دا خبرم کوي چې د مولوی شپ چیت ته د بعضو باندې نسب کمزوري خو څوک ګوره نسب ته نه ګوري بعض په کې غریبانانی سبو سره نه دنیوي مسائل به د ډيري خو څوک ګوره دي ته نه ګوري چې غریب دي د علم مالداري ول الله ور کړی ده امام عطاء ابن ابي رباح یو مشهور عالم تیر شوی دی تابعی او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د برایراس د قران زده کړي او دې دې سره چې تک تور او سمي غټي شونډي وي او د پوزه سم غټاو او د باډې نه چیت نو یو ورځ مور ته وی په وکالي کې مورو د خلک راته تعجب په نظر ګوري چې ته بدرنګې هغه ته زوی کې د بدرنګي دی پټې نو علم وکړه به تاسو کنه ګوري علم جاغو کو د وسه پوری علما په کتابونو کې په هر څه کې دغه تذکرہ کوي امام عطا دي سی ویلي په یو ځکه د تذکرہ نه راځي چې امام عطا بدرنګو په یو ځکه د تذکرہ نه راځي چې امام عطا نسب ګوري د ضرور نسب نو هر څه له سپورټ کړو د علم پټ انما يخشى الله من عباده العلماء الله زمانه ګوري چې کوم خلک ډیر د الله په دې بندگانو کې
د الله نه چې څوک ډېر یریږي الله یې هغه علما دي یې زمانه ډېر یریږي د علماو قدر وپېژنئ او علم وکړئ چې الله دې دغه درجه درکړي په دین کې د ځان نه خبرې مه کوئ چې څو پورې سره دلیل او برهان نه چې دلیل او برهان د سړي به خبره کوه مولا چرګک سره به خپل خبر باندې سو دلیل وکړه سليمان عليه السلام چې کړه د دې خبره واورېدنه د دې دوی چې قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبين ته سید موږ به وګورو چې دروغجنې کې رښتینه سم پته ولې مولا چرګک محقق د تحقیق کوي داري خبره اسی اشاعت نه خوري نه د تربيت وغه سليمان عليه السلام دغه سليمان عليه السلام د خبره څنګه یقین سليمان عليه السلام اوس لازم چې ظالم تحقیق کوي خپل خبره زوی موږ وګورو اذهب بكتابي هذا زما د خط ورسول اقزيته ورسول فالقه اليه مويت غزارك ثم تولى عنهم وبيدقين اخواشا بخامخ ته مو درګل کسرت دي ولي فانظر ماذا يرجعون چې دوی څه خبرې کوي ځکه کله ته مخامخ ولړي بسته مخ کی خبرې نه کوي ته دې شعر ته شه به دوی خپل منځ کې چې خبرې کوي دوی په صفه خبرې کوي چې دوی څه وایي خسیده اوس ګوره که سليمان عليه السلام غوښته نو د هدهد په ځبانې به پیرې لګلې وي کې دې شو کني شو کې دې چې ته د خط وې څه گزار کا غوته ولې دا هدهد ولېګو ها زه خپل څه معلومه دي شو خو سره ها علم وسرو د سليمان عليه السلام په یقینو چې د دې کومې خبرې رسول د کومې خبرې دوه د ډیرو خيار دي بس د زمورین د لور کو د سر تر شي ځکه دې د الله نه یریږي او څوک چې الله نه یریږي نه هغه په امانت کې خیانت نه ویني کوي حدود لا او د خط گزار کو بلقیس چې کله خط راوغستو قالت يا ايها الملأ خپل کسان ټول راځم کړو راشي اني القي الي كتاب كريم نن وي ماته خط راغله ډیر عزت ولا خط راغله دې د څنګه پتو لري چې دا عزت ولا خط ته پتو ته په دی ورګي د دنه چې بګي سلی کړي خط کې سو دی واقع سره زموږ مخ کې سم مقصد دی چې زموږ دغه نه ده خو صرف دی او فائدې ته بیانومه نه دغه لپاره مې د ایتونو لګ مخ کې وي انه من سليمان وإذا خدت چره طرف نه سليمان دا فائدہ وره او ازدکه د سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام بادشاہ دی کنه دی عجیب بادشاہ دی خو ګوره په دې خطي نه دی لیکلي چې دا بادشاہ سليمان د طرف نه 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 سې لیکلي دي من سليمان د طرف نه او نن سبا چې موږ څوک د چې لیک پیسې سره دا کده نو سره چې ته سیب ونه لیکو به تخپل حال وینا سیب دوی نه لیکل مونږ کله والو موږ سبق قرآن به یادو نه موږ له په دې مدرسې کې یو دغه کړو پاڼه پای کې ویل لیکل چې لکه دومره سبق یاد کړی دومره نه یاد کړی نه سبق یاد کړی نه یاد کړی چې دا کور کې مور پلاری نه هغه ته پته لري دغه پاڼه ما په ملف کې جمع کړې نمبر ملف باندې پاسه په فایل باندې پاسه د نوم لیکلو زی نو باغې باندې ما د خپل قاری سره بغا نوم وري کو الله دغه حفاظت کی الله دې برکتی جون ور کو الله دې توفیق ور کی دا رب العالمین د بندګۍ کولو نو ما دغه نوم وري کو قاری فلان ودي سمولي کو قاری فلان لکه دغه نوم وري دغه زما د په فایل کې دنه لیکل کول نه دا فایل کې لکه لیکل چې ته سبق وې دومره ونه چې دا فایل دې شو کې دا نن دې لیکل ما یو دې سیب دوی نه لیکل او په دې خبره ما ته دومره غوسه شو او دا فایل دې چې کو زمادي سینې لري سره واچو به دبو ته ګدبو احترام سره نشتی قاری پلاني سیب ولیکا نه دا چې کوم سړی کې عاجزي هغه دا خبرې نه کوي
دې کې سليمان عليه السلام څوک دی وګوره په خط صرف د کلی کلی وي خط ته چاره طرف نه سليمان د طرف نه هغه ته پته وري چې د خط ګور ډیر عزت والے شروع په څه کړی دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم دا د دې سړي سره څوک مقابله وکي د دې زور سره څوک خپل زور وازمي چې هغه شروع په څه کوي په بسم الله باندې ها به سليمان عليه السلام دی عزت ته ګوره او دی طاقت ته ګوره چې کله یو سړی د خپل رب په دین باندې لند خط لګره ګډيري خبرې نه دي کړې الله تعالو علی واتونی مسلمین په ما باندې وګورځان او چت نه غړي او په ما به سید راځي اسلام قبول کړي او خط څه شو ها بس چې کله د مسلمان عزت کله چې سړی د رب العالمین په دین باندې ولاړی کله چې سړی د رب العالمین لپاره قرباني ورکړي الله ول د عزت ورکړي رسول الله په حدیث کې وی په آخري وخت کې به پتا سو باندې د امتونو راجم شي ټول د کفر چې څومره امتونو راجم وشي صحابي ته پوښتنه کوي رسول الله پاور زموږ لګي وسو ویل نه ډیر وای نو یا رسول الله چې ډیر یو وی تاسو به ډیر یې خو تاسو مثال به دا غزګي کوم چې به وبوله پاسي او دا کمزورتیا به څه دلاسي رسول الله صلی الله علیه وسلم کراهیت الموت حب الدنيا وكراهيه الموت هغه وخت کې بس تاسو په ځړ کې د دنیا سره مینه او د مرګ نه به یریږي نو به کافرانو په تاسو راځم شي سليمان عليه السلام د دنیا سره مینه نه و سليمان عليه السلام د مرګ نه یریدو سليمان عليه السلام د خپل رب بندگی کړی دا نو خط صرف یو کرخه دی و ځان اوچت مګنی او اسلام قبول کړي نه غراضي دی خو او روان دي او واقعا ان شاء الله په بل موقع باندې بیان کو چې به د بلقیس سچل کړي او سچل نه کړي څنګه راغلی و او اسلامي څنګه قبول کو دا هدهد یا د مولا چرګ واقعا په اختصار سره د دې واقعینا بعض فائدې چې کومه ماته مخامخ وي هغه ته ما راوېستي او بعض نور فوایدو په دې کې دنه پراته دي زما د دې مولا چرګ دا واقعا ووري نو دې سره خو مستشفى ژوند ژوندۍ شي کنه د دې سره مستشفى ایمان ډیر شي د دې سره په تاسو کې یو جذبه پیدا شي د خپل رب د دین لپاره چې رسو کوي د سليمان عليه السلام غټ لخر دی په دې لخر کې وړو کې هدهد دی هدهد وی زه په دې لخر کې ځان عام سره نه جوړم زه سې چل کوم وي عزم اراده دا بچرتم کمزوري نه ساتي اراده بس ساتي په عزم مضبوط ساتي ما به باز کې سره راشي شیخ وی سې چل له علم نشم کولای ها څومره څومره وی شي څه د 15 شپږ کاله وي 15 شپږ کاله وي مزدوري کولای شي نه اخد عمر د مزدوري نه عمر د مزدوري نه خدای علم نشم کولای د هدهد نه ازدکا چې خپل عزم او اراده به څنګه ساتي د شام نه تل د یمن ته د یمن نه بیا راغی سليمان عليه السلام ته مخامخ ودرید خپل خبره وکړه بیا خط ویوړه غوته گزار کو د غیر اراده وکړه هغه عزم هغه چرته د نه دی ویل چې زه دومره غونډه کې د پیریان مقابله به زه وکم زه دومره یم د بلقیس مقابله به زه وکم زه دومره یم زه په دې غټ لخر کې دعوت سو چلوم د الله هغه دعوت وچلو موږ ځوانان غړیم لګولې دي بس موږ علم نشو کولای جی ستاسو غټه خبره سره چې علم نشي کولای ماته خو ځای علاج وکم دماغ دي کمزوري نه جوړه واده به سې دې لکه واده دې کړه خزه ته ډیر یادېږي یسې چلې تعالی صرف یو جواب به د خې طرف نه د ګس طرف نه او د مخ نه شان راځي اصل جواب دی ها مزدوري د لاس زموږ د وزروم دي وزر چې مخ کې بیانول هم نشو د رب العالمین بندګۍ ته وګورو دی وزر ته وګوره تاسو وزر دې کوشش وکړئ علم وکړئ او په دې امت کې خپل یو مقام جوړ کړئ دې امت ته خیر ورسوي ته صرف لګي خپل خزله پیسې ګټي صرف سلور بچو لګټي او یو عالم چې لګي بیانونه کوي د په زرګاو لکاو خلکو ته د ایمان مسلې کوي د په امت کې یو مقام دی خپل ځان نه فائدہ ورسو خلکو ته د یو هدهد دلاسه د یو مولا چرګ دلاسه ټول ملک چې د اسلام قبول کړي
وګوره د یو وړوکي حدود د لاسه پوره ملک اسلام قبول کړی. مونږه چې چاته ووایو لکه د فلاني ته نصیحت کوه درس سره شیخ صاحب دی نه مني دا هغه نه دي منلو. او مولا چرګک ته وګوره پوره ملک توحید ته راوړی. نه دا بعض فواید دي چې د خپل زړه ته کوز کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو. الله سبحانه وتعالی زموږ په زړه کې د توحید د غیرت راولي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له علم راکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې علم باندې اوچت کړي. دې علم د لاسه الله موږ له عزت راکړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړه د دې علم نه ډک کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له هغه علم راکړي چې موږ له فائدې راکړي. هغه علم دې الله موږ له نه راکړي چې الټه زموږ لپاره د عذاب سبب ګرځي. دې چې زموږ د بیان اختتام ته ورسي.